سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. نو بیا نوې موضوع ډیره لنډه د هغه ملګرو په ذهن کې به اوس ګرځي چې آیا موږ خو زیر سن نه یو او موږ بالای سن یو یا عمر مو زیات ده، تقریبا د 20 او 30 یا 15 کلو ترمنځ ده. نو موږ خپل عمرونه کم ورکو که زیات ورکو؟ آیا کم عمر ورکول دلته ګټه لري او که تاوان؟ په دې دواړو برخو کې به اوس پرې وغږیږو. نو هیله مې دا ده چې عمرونه مو ډیري او اصلي تذکیرې لرئ، نو همغه خپل عمر ورکئ، ځکه چې بیا سبا ستونزه جوړیږي او تاسې نه تذکیره غواړي. اوس خو وضعیت همداسې ده چې په افغانستان کې هلته هغه حکومت چې د نړیوالو هم په رسمیت نه ده پیژندلی، نو وروسته تاسې ته ستونزه پیدا کوي. او بل دلته په که چیرته تاسې کاري سیستم ته داخل سئ، نو بیا دلته قبولي واخلئ، د دې تابعیت واخلئ، نو وروسته تاسو ته بیا ستونزه دا وي که تاسې خدای ناخواسته 4 یا 15 کاله یا 6 کاله خپل عمر کم ورکړئ، نو هغه اوس تقریبا تر 6 کلو پورې دلته باید کار وکړئ. او که چیرته تاسې 6 کاله عمر کم ورکړئ، نو تقریبا د 22 کلو پورې به تاسې کار کوئ چې 22 کلن سئ. هغې نه وروسته به بیا تاسې رنټ ته ځئ، لکه تقاعد به تاسو ته درکول کیږي. نو د عمر په باره کې دغه معلومات دي چې تاسې باید هغه خپل عمر ورکئ. هیڅ ستونزه نه جوړوي. که مو ګوتې لګېدلي، نو کېږي چې یو 6 میاشتې 7 میاشتې لږ زره په سختۍ تېرې کوي، نو د خپلو ملګرو سره شاوخوا واوسېږئ، هغه څوک چې پېژنئ د هغوی سره خوندي سئ. امکان دې ولري چې بیخي هم ګوتې راونه وځي، نو دغه شیان هم شته ده. که چېرته خدای ناخواسته ګوتې مو راووتلې، نو تاسې کولی شئ چې ځان ته وکیل ونیسئ او ډاکټر ته مراجعه وکوئ. د ډاکټر کومې ورقې چې دي هغه تاسې چې کوم ستونزې لرئ، صحي ستونزې لرئ، هغه له ډاکټر سره شریکې کوئ، هغوی بیا تاسې ته هغه ورقې درکوي. هغه کولی شئ چې خپل وکیل ته یوسئ او وکیل مو هغه د بمس سره یا د مهاجرینو له ریاست سره شریکې کړي او تاسې پې له هغه ستونزې نه خلاص یې. هغه کم ډبلن یا د ډولډونګ حساب چې ده هغه مو په اسانۍ سره پای ته ورسیږي. او که چیرته خدای ناخواسته تاسې دلته ګوتې ولګوئ او ډبلن مو راووته او تاسې یو ډار ولرئ چې نه والا موږ خو اوس بالای سن یو، زیر سن نه یو، موږ ګوتې نه معاف کیږي، د دې ځینه بل هیواد ته، بل هیواد نه بل هیواد ته واوړئ. آخر ځای مو بیرته همدا ده. المان له ښه ده، ځینې ځایونو کې شته ده چې تاسې په کمپونو کې وساتي، خوندي مو کې، بیرون مو پرېنږدي. نو هڅه مه کوئ چې بل چېرته لاړ شئ، همدلته پاتې شئ، ژبه زده کوئ. هڅه وکوئ چې دلته په ځینو کومکي ځایونو کې داسې مرستې وکوئ. هغه خلک چې د نورو سره مرستې کوي، هغې سره په هفته کې یو ورځ نیمه ورځ مرسته وکوئ او ژبه زده کوئ. اوس به تاسو ته یو بل هغه هم راولیږي چې والا دا ژبه خو ډېره سخته ده، نه زده کېږي، او یا یې څه رقم زده کړو. اسانه لارې دغه ده چې تاسې په یوټیوب کې ډېر دوستان شته ده چې هغوی پښتو ژبه باندې تدریس کوي. پخوا خو موږ چې راغلو کله تقریبا په 2015 کې دا غورې دومره ډېرې نه وې. دلته فقط په دري ژبه او په فارسي ژبه باندې ایرانیانو تدریس کو. نو هغه په کور کې دغسې ما ژبه زده کړله، بیا مې د امتحان وخت واخیست، امتحان مې ورکړ، کورسونه نه و نه ورکول. نو اوس تاسو ته چې دا ډېر بهترینه چانس ته دلته چې ډېر ملګري دي هغوی په پښتو باندې تدریس کوي. نو هیله ده چې هغه ویډیوګانې تعقیب کوي، له ځان سره وغږېږئ کور کې که یوازې یاستئ. هغه کم لغاتونه چې هلته هغوی وایي جملې، هغه له ځان سره په بار بار تکراروئ. څومره چې تاسې دا تکراروئ هغه همغومره زر زده کېږي، ځکه چې څومره غږېږي ژبه دې پرې ګرځي. نو دغه شیان باید تاسې مد نظر ونیسئ او خپل ژوند ته دلته ادامه ورکوئ. په دې باندې مه ډارېږئ چې آیا زموږ ګوتې راووتلې، ژوند مو خراب سو، یوه منفي مې وخوړله، بله منفي مې وخوړله. نه، 3-4 منفیګانې به مو وخورې. اوس د افغانستان شرایط ډېر بد خراب دي، تاسې نه لیږي. یو ورځ نه یو ورځ تاسې ته حتما اسناد درکوي. زه داسې خلک پېژنم چې هغوی تقریبا د 13-8 کلو نه همدلته پراته وو، ما ته به یې زنګونه وهل چې څنګه چل وکړو. لاړ سو ایټالیا ته، لاړ سو فرانسې ته، لاړ سو، هلته موږ اسناد واخلو. نه وروره، زما مشوره ورته دا وه چې نه، هیله کوم دلته پاتې شه، دومره وخت دلته ضایع کړی، پاتې شه، انشاءالله در به یې کړي. تاسې یقین په خدای وکوئ چې هغوی 3 کلن اسنادونه واخیستل. اوس دغه د 8 کاله چې هغوی دلته وتلي، اوس کولی شي چې 1 کال وروسته هغوی
د آلمان تابعیت ته هغه وکړي اپلای وکړي او د آلمان تابعیت واخلي نو دغه شیان راځي په ژوند کې سختي چې دي هغه انسان کلکوي لکه تیږه غوندې مضبوط کی نو هغه مه کوئ خپل هغه له لاسه مه ورکوئ قوي اوسئ کار وکوئ کارونه ولټوئ او بلډینګونه ولټوئ ژبه زده کوئ نو په دې باندې کولی شئ چې مخکې ولاړ شئ نو هغه ملګري چې دلته تازه راغلي دي خفه کېږي دي نه که ګوتې لګېدلي ګوتې به انشاءالله معاف شي وکیلان دې ونیسي دلته چې څه دوستان دي د هغوی سره د مشورې وکړي ډېر کریتاس ته دې لاړ شي دلته ډیاکوني ته دې لاړ شي هغوی تا سره مرسته کوي نو دغه شیان شته ده او که بیا وکیل مو ونیو او ګوتې د پاره مو وکیلونو چې ګوتې مو معاف شي هغوی کولی چې تاسو ته ون ټراک وکوي هغه کمې پیسې چې تاسو هغوی ته ورکوي هغه هم دولت ورکړي ورته نو دغه شیان هم شته ده بیا هم که نورو معلوماتو ته مو اړتیا وه په کمنټ کې راته ولیکئ انشاءالله زه له تاسو سره مرسته کوم فعلا مو په لویه الله سپارم الله مو مل شه